او بیا هم موضوع مو ناز دی. ناز په رابطه کې ناز او کورنۍ دا هم ډیره مهمه ده. ناز په رابطه کې عموما موږ د میړه څه ناز غواړو یا د میرمنې څه ناز غواړو، خو ناز په کورنۍ کې هم موجود دی. کله چې د مشترک ژوند ته موږ داخلیږو، عموما موږ د خسرګنۍ څخه یا د ناز توقع لرو. خسرګنۍ باید دې ته متوجه اوسېږي چې نوی راغلی یم ژور یا نوی راغلی زوم ونازوي. مهم دا نه ده چې هغوی ته مهمې تحفې ورکړي، ګرانې تحفې ورکړي، ډېر مصرف وکړي، نه. حتی د لفظونو ناز، د په مینه د کتلو ناز، دا هر څه ته توجه وکړي او هغوی ته یې ورکړي. او د هغه تر مخه د واده در مخه ناز په هر مور و پلار د دې باندې پر دوی باندې دا که فرض وبولم، نو دا دوی باید خپل اولادونه ونازي، هم لور ونازي هم زوی ونازي، او د دوی ترمنځ فرق ونه کړي، تر څو خپل د اولادو د راتلونکي ناروغیو سبب ونه ګرځېږي، تر څو د راتلونکي دنیا د طلاق مخنیوی یې کړی، اسلام ته یو ګټه رسېدلې وي. که تاسو خپل زوی لور ښه ونازوئ، ښه یې تربیه کوئ، هغه به په راتلونکي مقابل طرف ښه ونازوي. خو که تاسو صحیح توګه ناز نه ورکوئ، هغه دا نه زده کوي او د مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا موږ عموما وایو هغه نجونې چې خپل د کور څخه تښتي ځي، د هغوی علت څه ده؟ هغه دا ده چې په کور کې دوی ته د پلار د خوا، د مور د خوا، د کورنۍ د نورو غړو د خوا مینه نه ورکول سوې. دا نجلۍ وتښتېږي، په رقم خلکو پېښه سي، بد اخلاقۍ منځته راسي. نو دا هغه څه دي چې د ناز د کمښت څخه منځته راځي. یو نجلۍ چې پلار یې ښه نازوي، مور یې نازوي، ورور یې نازوي، خور یې نازوي، هغه هېڅ وخت هلک سره نه تښتي، هغه هېڅ وخت داسې غلط کار نه کوي. تاسو لوڼې نه نازوئ، هغه درڅخه تښتي. تاسو الکوان نه نازوئ، هغه تښتي. په کوڅه کې نجلۍ پیدا کړي، واده ورسره وکړي. که ته خپل زوی ونازوې، هغه ته دا ډاډ ورکړې چې هر نجلۍ ستا خوښ شي. خدای دې وکړي چې هغه نجلۍ به هغه تاسو خو د ډم څخه ډېر بد وړئ، تاسو د کافر څخه ډېر بد وړئ چې د هغه لور به نه یې. زه راولم او مسلمانه کوم یې، ستا وایف کوم یې، ستا مېرمن کوم یې. دا واده ورکړه خپل اولاد ته دا ډاډ ورکړه چې ستا واده ستا په خوښه در کوم. مینه ورکړه تر څو هغه درڅخه ونه تښتېږي. هغه چې کله وتښتېږي یو هلک ته ځي یا نجلۍ ته ځي، د هغه څه کافي مینه لاسته نه راوړي، نو هغه یې چې ژوند یې خراب یې، په ناروغیو اخته کېږي او بالاخره خپل هر څه د لاسه ورکوي. نو کورنیو ته دا ډېر مهم دی او دوی باید دې ته توجه وکړي. زموږ اکثره ځوانان دي وایي مثلا پلانکۍ نجلۍ مې خوښه ده، صبر پلار سره خبرې وکړه، صبر مور سره خبرې وکړه، مشر ورور مې څه وایي، خور مې څه وایي، اکا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه نفیسه جان ور واستوله، ول زما دی خوښ دی او زه غواړم واده ورسره وکړم، هغه نه دي ورته ویلي چې صبر زه مې اکا ته ووایم، صبر زه مې بل اکا ته ووایم، صبر زه مې د اکا زوی ته ووایم. نه، هغه هېڅ هم نه دي ورته ویلي. هغه په جواب کې ورته ویل دا دومره شتمنه ښځه ده او دې ته دومره خانان مرکې کوي، هغه نه کوي نو ما کوي. دې ورته ویله نفیسه جان یې ولفو هغه به تا وکړي او زه هغه راضي کوم. بیا هغه و چې د دوی دوه واده وسو او حضرت مسلم پر هماغه ګړي وایي هغې ته ویل ولفو زه د دې سره واده کوم. یعنې خپل اختیار یې خپله درلودی. دغه واک تاسو هم خپل اولادو ته ورکړئ. په هغه 14,000 کاله د مخه هغه خپل د ځان واک خپله درلودی. ستاسو ته اوس خپل اولادونه خپل په خوښه واده نشي کولی او هغه له فامیلي څخه بیریږي، نو دغه ډار د دې سبب ګرځي سبا چې لور تښتي، بدنامه کېږي. وایي د پلانکي لور وتښتېدل، د پلانکي زوی ولاړی د ډمې سره یې واده وکړي. ولې؟ ته زوی ته دا ناز ورکړه، زوی ونازوه، زوی په مینه رالوی کړه او په مینه د هغه په خوښه د هغه واده وکړه. نو بیا به ستا زوی ستا څخه نه تښتي، لور به دې هم نه درڅخه تښتي، رنګ به دې هم نه بدېږي، کور ته به دې هم ښه ژور راځي، کور ته به دې ښه زوم راځي او ته به په دې وتوانېږې چې ډېر ښه ژوند ولرې او په جامعه کې د عزت ساتل سوی. ناز ورکول په کورنیو کې رقم په رقم ده. یعنې که تاسو ناز ورکوئ نو تاسو په دې پوه شئ چې خپل په اولادونو کې د عزت نفس یا پر ځان باندې باور ته ډېر
کوي څه ورکوي قوت ورکوي چارج ورکوي یا د هغوی معنوي ارزښتونه ورته ډېروي هغوی ته دا ورزده کوي چې نه څه ده زه په آینده کې خپل اولاد ونازوم میرمن ونازوم میرمن ته وخت ورکړم مثلا زه اوس ویډیو جوړوم زه دلته ناسته یم او مخته زما چپرکټ ده او زما زوی پر چپرکټ پر دا فوم باندې غورځي نو اوس به زه ولاړې شم زما زوی ته به ټاک چې پلاخه ورکوم چې نه زوی مه غورځه ما درته ویله چې زوی جان انفال جان ته خپل ویډیو اواز کښته کړه تر څو د زه ویډیو جوړوم د اوریدونکو دپاره موږ مزاحم نسو او ستا اواز مزاحم نسی نو د هغه بنده کړل راولاړ سو پر چپرکټ غورځي اوس که زه هغه ووام هغه ته غلط کار وکړم هغه تنګیږي نو دا باید موږ ونه کړو تر څو اولادونه همداسې لوی کړو تر څو هغه واک ولري یعنې زه په دې باور یم که سبا زما ورور یې کشر یا مې دغه زوی دغه انفال ما ته انجلۍ راولي چې دا انجلۍ سره زه واده کوم زه په وړینته دې ورسره منم ګوره زما یوه دانه زوی دی هست و نیست مې دی زما ژوند دی بې داسې ژوند نسم کولی لیکن که دی ما ته هره انجلۍ راولي زه یې منم وکه په هغه انجلۍ کې کمی وه کې کاستي وه هغه به زه هغې ته ورزده کړم هغې سره به سیده لاړه شم خو دا قوت مې زوی ته ورکومه چې د خپل انتخاب خپله وکړي او پر ځان باور ولري او په ژوند کې یو کامیابه کس واوسېږي